سلامونه مې ومنئ ملګرو، روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. لکه څنګه چې به تاسو هم خبر سوي یاستئ چې د توجه ملا سردار علي اکاني مفتي چې کوم وفات شوی دی، خو په مړینه یې ډېر خلک خوشحاله دي او ډېر خلک خفه دي. اصل کې مولانا صاحب چې کوم هغه یو داسې کرکټر و چې هغه به تل نامنشو هغه مسایل راوړل چې پښتانه به پرې مصروف ساتل او د هغوی توجه به یوه بله خوا اړوله. یعنې مولانا هم په هغه شخصیتونو کې و چې هغه خاص تر یوې جنډې لاندې یو چاته کار کولو. خو متاسفانه چې پښتنو دا غیر بد اخلاقي رویه ده چې خلکو ته ښکنځلې وکړي او خلکو ته دغه وکړي، نو بیا هغه شخصیت مشهور سي. همداسې توجه ملا چې کوم هغه یو طنزیه یو طنز لرونکی